یو کس تیر شوی د حبیب عجمی رحمت الله علیه د به د سود کاروبار کولو د سود به کولو نیودل پلارې باندې روانو الکانو ولیدو پلارې باندې او مشهور سودیو ښه بعد خلق یو کاروبار کې مشهور شي خلق وای ګندا جوارګر ده دا پلانې ده خلق وی حبیب عجمی راغو د دنه طرف ته شي سوره در باندې ونه غورځيږي د نو یو دا کور کې ناستا او یو دل ولا یو فقیر راغو دروازه ورته وټکوله وی مال خیر راوړه د خدای پاک جل جلاله په مبارک نوم باندې سراکا حبیب عجمی رحمت الله علیه دغه وخت کې د سود پیسې راغستې وي او پاغه باندې غوخه راغستې و هغه دا کور ته راوړي و او کور والے په خوله کټوي کې چولې ده هغه ورته وای وې مړه موږ په سود پیسې راخلو تعالی صدر کو هغه وشړلو نو هغه کور والے چې کټوي ته لاړه او سمسي په کې راتاو کاغه کې وینه پرته و او ورته یې حبیبه وې راشه دا وګوره قسم د حبیب عجمی رحمت الله علیه هغه چې هغه وکړه بس په توبې شو خدای پاک جل شانه ته توبه وستله صحیح مانو کې وې خدای پاک بس ته د سود کاروبار بنور نه کومه رونو سود ګره ډېر لوی جرم ده بل گناه کې خدای پاک جل جلاله چاته دا نه دی فرمایلی سیوا د دې دوه شیانو نه یو هغه چې هغه د سود کاروبار کوي نبی الله پاک جل جلاله فرمای د انسان ته د الله پاک جل جلاله د طرفنا او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفنا د جنگ اعلان ده او بل چې د خدای پاک جل شانه ولی او دوست تکلیف رسوي یو نیک سړی ده او تو ورته تکلیف رسوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې الله پاک جل جلاله فرمایي چې دغه انسان ته ګورېده د جنگ اعلان کوم زما د دوست دشمنی نه دی واوړي زما دوست سره کو دشمنیونه کې هغه ته د جنگ اعلان کوم نو حبیب عجمی رحمت الله علیه توبه وستله نبی پلار باندې روان ده خلق غالکان وای وې اې د حبیب عجمی رحمت الله علیه یادولو وې د مخ ته وګوره څومره ښایسته مخې ده رونو توبه ګوره چې سړی وباسي که نه خو ما درته توبه به کله وباسې توبه ګوره ما تعالی اوس ویستل پکار دي